بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو څوک د یو پیسو د حصول دپاره چې دلته څوک غریب وي، مسکین وي، د هغه لور د ودولو دپاره یو ټرسټ دی، هغه څه پیسې ورکوي. نو یو سړی راولاړ سو، هغه خپله ښځه وله د لور په نامه یې ور ولیکله، یعنې هغه فارم کې دا خپله لور جوړه کړه چې دا زما لور ده. نو آیا په دې سره په نکاح باندې خو به څه اثر نه پرېوځي؟ او دغه پیسې و ده ته اخیستل څنګه دي چې هغه د لور دپاره دي، د کور والا مینه ښځه خپله لور جوړه کړه، پیسې په حاصله کړي. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونه کوي. مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. علامه مفتی محمد یوسف لدیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاواب کې مسایل ورونکه حل جلد نمبر وهم صفحه نمبر 314 هغه دا لیکلي دي چې د داسې درواغ ویلو سره په نکاح باندې اثر نه پرېوځي. درواغ دې وویله، هغه دې ښځه درته وه زما لور ده، په فارم کې لور ولیکې یا خور ولیکې، دا باندې په نکاح باندې خو اثر نه پرېوځي چې هر ځای وي، لیکن د درواغو ګناه باندې سته. او په داسې دوکه باندې چې هغه د لور دپاره پیسې ورکوي او دی ښځه لور کې پیسې په وصول کې، دا د شریعت په رڼا کې حرام دي او د دې استعمالول و ده ته جایز نه دی چې استعمال کړي. په حواله سره د مشکات شریف صفحه نمبر 255 او الله جل جلاله فرمایي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چې یو د بل مال په باطله طریقه سره مه خورئ. نو محترمینو، پر نکاح باندې خو اثر نه پرېوځي، خو البته دا پیسې د ده دپاره استعمالول جایز نه دي. والسلام.